السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم ستاسو به څنګه کوئ چې په خپل موبایل په سکرین باندې د هر کنته ښایسته 4K وایل پیپران ولګوئ. یعنې ملګرو که چېرې تاسو غواړئ چې ښایسته خپل د موبایل سکرین مې ډېر ښایسته کړي او د هغه رقم 4K وایل پیپر نوی اپس راغلی ده هغه څخه تاسو فایده واخلئ او د هغه رقم تاسو د ښایسته تصویران د خپل موبایل په سکرین باندې ودروئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې ملګرو بیوټیفل وایل پیپر 4K دغه اپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې هم دغه اپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ د دې څخه اولنی انټرفیس ده انټرفیس یې دا رقم دلته دی تاسو ته خلاصوي. ګوره ملګرو په دې کې 5194 وایل پیپران دي. که چېرې دغه رقم دلته تاسو په داسې باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دا اپشن دلته تاسو وینئ. ګوره ملګرو دلته آل کې تاسو ټول راړئ. په 3D کې خالي تاسو ته 3D وایل پیپران راړئ کوم چې 3D دي ګوره 254 دانې دي او د هغه رقم که چېرې دلته تاسو راسئ ګوره ملګرو په دا بل یو باندې کلیک وکړئ دلته تاسو نور تصویران راړئ. یعنې په دې ټولو کې تاسو ښایسته وایل پیپران پیدا کولی شئ. نو ګوره ملګرو زه 3D وایل پیپر ته رالم. کله چې ملګرو زه 3D وایل پیپر ته راسم اوس که زما هر وایل پیپر خوښ شو زه غواړم هغه په ودروم نو هغه به تاسو په هغه باندې د خپل موبایل په سکرین باندې څنګه دروئ نو د دغه طریقه به هم زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درښیم. نو ملګرو بیا به دا تاسو ډاونلوډوئ څنګه که چېرې تاسو غواړئ چې دغه یو وایل پیپر ډاونلوډ کړئ دا به تاسو ډاونلوډوئ څنګه نو د دې طریقه به هم زه تاسو ته په دغه موبایل کې درښیم. یعنې په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. ګوره ملګرو اوس دغه ویډیو زه دلته دغه اپس ته زه دلته په سکرین باندې دروم. کله چې دغه زه په سکرین باندې ودروم نو بیا به زه دغه ډاونلوډ هم کړم. ګوره ملګرو دلته تاسو لاندې یو بټن وینئ د پلس په نامه ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو راسئ چینج وایل پیپر به ووایي. کله چې ملګرو تاسو چینج وایل پیپر ووایي ستاسو د موبایل وایل پیپر به بدل سي. نو ګوره ملګرو بل تاسو ته راوړئ چې یور وایل پیپر هیز بین چینج یعنې ستاسو موبایل پیپر چې سو بدل سو دغه ګوره ملګرو دلته اوس راوړئ چې یور وایل پیپر هیز بین چینج دغه رقم دلته لاندې یو بل اپشن ورکړئ ډاونلوډ. کله چې تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ دغه وایل پیپر به دلته ډاونلوډ هم سي. ګوره ملګرو هغه دلته اوس د موبایل په سکرین باندې هم درېدلی ده او د هغه رقم دلته تاسو هغه ډاونلوډولی هم سئ. ګوره ملګرو هغه دلته ما ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ شوی وایل پیپر دلته تاسو ته درښکاره کوي هماغه تاسو ته تصویر په شکل کې هم سیولی شئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ سوي وي. که ویډیو خوښ سوي وي ویډیو سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.